پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راسي د ده عمل به وګوري نه نوي رجسټره به د ګناهو وي نه نوي کتابونه دا به د ګناهو وي خو یو وړکی کاغذ په هغه به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده رسوله کلمه لیکلي دا وړکی کاغذ به د نیکي وي الله به ورته وایي چې ورسئ له ده سره حساب و کتاب وکړئ دی به ورته وایي یا الله له ما سره به څه حساب و کتاب زما به څه تله د میزان زما خو نه نوي رجسټره دي هر رجسټر دومره ده لکه د سترګو د نظر په انداز او دلته وړکی کاغذ ده الله به وایي نن ورځ ظلم نشته بیا چې کله کاغذ وتلي کلمه په اخلاص ویل سوي ګورئ تاسې سوچ وکړئ یوه کلمه ده چې کله یې وتلي لمالت بهم دغه یو وړکی کاغذ به په هغه نه نوي رجسټرو باندې دروند سي په ده به فیصله د جنت وسي د خدای رحم ده چې الله تقبله سو یوه کلمه ده خو په صحیح معنا ویل سوې ده الله جنت فیصله په وکړي د یو عالم په باب کې راځي وایي ده علم ظاهر هم کړی و علم باطن هم کړی و چې کله وفات شئ چا په خوب ولیدی چې تا خو په علم باطن کې د طریقت و د ذکر د عبادت په لحاظ بزرګ وي ولی وي په علم ظاهر کې شیخ الحدیث وي عالم وي علم دې کړی و ته چې الله ته پیش وي ته په کوم علم باندې خلاص وي په بزرګي خلاص وي په علم ظاهر خلاص وي په څه کامیابه شوې وایي ده وویل زه چې الله ته پیش شوم ما الله ته علم ظاهر پیش کوي الله راته ویل دا دې په ځای ده بیا مې علم باطن و بزرګي ورته پیش کړه الله راته ویل دا دې په ځای ده خو بیا الله وویل چې دا دې دواړه په ځای دي دا دې دواړه معتبر دي خو ته ما په یو بل عمل بخښلی هغه چې شی و یوه ورځ تا خط لیکئ پخوا به دا خط لیکل کېدی بیا به دا خلکو قلم دغه ته ور رنګ ته راجګ به کوي بیا به په قلم باندې رنګ ولیکئ بیا ور په قلم کې رنګ نه راتی په هغه مشپاڼۍ کې رنګ راتی وایي تا یوه ورځ خط لیکئ قلم دې داسې رنګ ته ور چې راجګ دې کوي یو مچ راغی په کېنستی نو تا اراده وه چې دا قلم وڅنډم چې مچ ځینې والوځي بیا دې وویل چې مه یې کوه دا دې د خدای د رضا دپاره خوراک ځینې وکړي هغه مچ خوراک ځینې وکړئ هغه والوتی تا خط ولیکئ ما په هغه عمل تا ته جنت دا ستا ټول علم ظاهر دا ټول علم باطن دا یې ورې شاته که په دغه واړه عمل مې ته جنت ته داخل خو د خدای رحم ده چې الله په راضي صحیح کم عمل ده خو چې خدای ته معتبر ده مچ دا نجس حیوان ده مرګ یې روا ده 40 ورځې زندګي لري زیاته زندګي هم نه لري دم د کبرجن سړي د تکبر دپاره وایي خدای پیدا کړی دی چې دا په پزه یې کینې ده ته تکلیف جوړېږي دغه ته خدای پیدا کړی دی لکن د دغه مچ چې د خدای پاک یو مخلوق ده الله د هغه په وجه جنت ته بوتی چې دا د احسان ورسره وکړي حدیث کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام وایي یو خاښ یو ازغن شاخ په یوه لار کې پروت و یو مسلمان راغی دا شاخ یې له لارې څخه لرې کړي الله تعالی په راضي صحیح د هغه یوه شاخ لرې کولو د لارې د هغه په وجه خدای پاک جنت ته داخل کړي حضرت زبیده رضی الله تعالی عنها رحمه الله د هارون رشید صاحب بیبي ده هارون رشید صاحب د بیت الله شریف حکومت په لاس کې ده نو دې مبارک ورته وویل د خپل خاوند ته چې ته په د عرفات باندې یو نهر تیر که چې د حجیانو ته تکلیف نه وي د حجیان به حجونه کوي نو اوبه به ورته موجود وي هغه زمانه کې اوبه نه وي هارون رشید صاحب راغی په عرفات باندې یو نهر تیر کوي ټولو حجیانو ته سهولت جوړ شي په لکاو حجیانو اوبه اودسونه خوراک چکاک هر څه ځینې کوئ حضرت زبیده چې کله وفات شو د هارون رشید صاحب بیبي ده نو چا په خوب ولیده ورته ویې ویل چې له تا سره الله څه وکول دې ورته ویل زه الله تعالی معاف کړم بیا یې ورته ویل په کوم عمل یې معاف کړې دې ورته ویل ما چې کله زه وفات شوم ما الله ته هغه نهر پیش کړی چې ما په عرفات باندې نهر تیر کړی و هارون رشید صاحب ته ما ویلي و نو الله راته ویل چې تا څه عمل کړی ده ما ورته ویل یا الله ما خو خپل خاوند ته وویل هغه په عرفات باندې نهر تیر کړی ټولو حجیانو ته سهولت جوړ شي